سلامونه حواليکې هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. نن په دې هکله باندې خبرې کوو چې څرنګه هم خپل یوټیوب چینل د یوټیوب په سرچ انجن کې په ژر په صحیح ډول باندې پیدا کړو. زیاتره کسان دي چې یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي دي، وروسته تر یو کاله هم دوی نسي کولی حتی دوی په خپله خپل یوټیوب چینل په سرچ انجن کې پیدا کړي. نن تاسو ته هغه لارښوونې کوم چې ستاسو یوټیوب چینل په دغه برخه کې ژر تر ژره پیدا سي او هر یو وکولی سي چې ستاسو چینل په لنډ وخت کې پیدا کړي. ځکه تر څو چې ستاسو یوټیوب چینل په سرچ انجن کې پیدا سوي نو وروستي په هیڅ ډول باندې ستاسو چینل ته ویو نه راځي، ستاسو چینل بل کس ته نه ریکمنډ کوي یوټیوب. نو همدې هماله موږ باید کوشش وکړو چې خپل چینل سرچ انجن ته راوړو. لومړی ځم تاسو ته خپل د چینل یو څو نمونې ښیم چې څه رقم د یوټیوب په ستري کې دا پیدا کېږي، څه رقم د ګوګل په سرچ کې په وایس ډول باندې چې ورته وایي هغه یې درته پیدا کېږي، او څه رقم د یوټیوب خپله سرچ انجن ته چې ولاړ شئ کلیک کېږي هغه تاسو ته پیدا کړئ. لومړی دا برخه باندې خبرې کوو، بیا وروسته ځو پر درس. د مثال په ډول باندې اوس موږ سري ته وایو چې د کلیوال چینل موږ ته پیدا کړه. همدا ډول به ګوګل ته هم وایو، همدا ډول خپل یوټیوب ته هم وایو چې موږ ته په ژبني ډول باندې وایو چې دغه چینل موږ ته پیدا کړه. Hey Siri, please find Kaliwal YouTube channel on YouTube for me. یعنی په ټاپ کې د کلیوال چینل درته پیدا کړو. که څه که تاسو اوس ولاړ شئ د چینلونو په هکله باندې خبرې وکړئ، معلومات وکړئ چې یوازې په کلیوال په نامه باندې چینلونه تاسو ته وښیي. په زرګونو چینلونه درته د کلیوال په نامه دي، مګر سري مستقیمه لاړو هغه چینل یې راته پیدا کړو چې کوم چینل چې ما خپله غوښتل هماغه چینل یې راته پیدا کړلو. نو تاسو هم دغه کار کولی شئ چې خپل چینلونه په همدې ډول باندې په سرچ انجن کې دومره قوي کړئ چې په هر برخه کې په هر ځای کې تاسو چینل پیدا سي. اوس ځو ګوګل څخه پوښتنه کوو چې موږ ته د کلیوال چینل پیدا کړي. پلیز فایند کلیوال پښتو یوټیوب چینل. نو دلته چې تاسو وګورئ په همدې ځای کې ګوګل هم تاسو ته یوټیوب چینل پیدا کړو. لاندې لیکلی دی کلیوال پښتو یو ډیجیټل تعلیمي سرچینه ده چې تاسو ته د هر څه لکه څنګه چې دلته تاسو وینئ دا ګوګل ماته پیدا کړو. که څه ګوګل د نورو برخو ویډیوګانې ځکه چې دا چې ډېر سندرې او ډېر نورې برخې د کلیوال په نامه باندې سرچ شوي وه، مګر بیا هم ګوګل راته د کلیوال پښتو چینل دلته راته پیدا کړو. اوس ځو د یوټیوب څخه پوښتنه کوو چې د کلیوال چینل موږ ته پیدا کړي. کلیوال یوټیوب چینل. چې کله هم تاسو د کلیوال په نامه باندې یوټیوب چینل سرچ کړئ، په لومړي سر کې یوټیوب د کلیوال چینل تاسو ته راوړي. او که تاسو ووایئ چې نور چینلونه د کلیوال په نامه باندې موږ ته سرچ کړه، نو هغه به تاسو ته په زرګونه نور چینلونه هم د کلیوال په نامه باندې تاسو ته راوړي. لکه څنګه چې څو چینلونه تاسو وینئ د کلیوال په نامه باندې دي، مګر بیا هم د کلیوال چینل په لومړی قدم کې راوړي ځکه چې موږ د سرچ انجن باندې کار کړی دی. نن پر دغه باندې تاسو ته درس وایم چې موږ سره هر یو څنګه کولی سي چې خپل سرچ انجن دومره قوي کړي، خپل یوټیوب په سرچ انجن کې دومره قوي کړي چې هر یو یې وکولی سي د ده یوټیوب چینل پیدا کړي. شاید تاسو په جریان کې واوسئ چې دغه پښتو چینل ما فقط 2 ورځې مخکې جوړ کړی دی، شاید اته څلوېښت ساعته یې پوره اوسي چې دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دی. نن ځو همدغه په یوټیوب کې سرچ کوو چې ګورو دغه چینل موږ ته په سرچ انجن کې ښکاره کوي کې نه ښکاره کوي. ځو لومړی همدا کار کوو. مخکې له دې چې تاسو راسئ ما انفارمیشن پښتو په یوټیوب کې انفارمیشن پښتو دلته مثلا انفارمیټیو پښتون دی، پښتو انفارمیشن چې 100,000 سبسکرایبر لري دا یې په لوړ مقام کې راوړي. مګر بیا هم لږ نیکه مرغه دلته وګورم دویم چینل هماغه چینل چې ما جوړ کړی و اته څلوېښت ساعته مخکې ما جوړ کړی و هماغه چینل په دویم چینل ماته را پیدا کړو. یعنې ډېر کسان دي چې خپل یوټیوب چینلونه حتی پرته په خپله هم نه پیدا کړي، که څه هم سبسکرایب کړي دي اوس یې نه درته پیدا کوي ځکه چې یوټیوب یې په سرچ انجن کې راپورته کوي. اوس دلته که تاسو په دې باندې کلیک کوئ ولاړ شئ، دلته وګورم دغه 2 ورځې مخکې دا یوټیوب چینل جوړ شوی دی او اولینه ویډیو په همدې ځای کې ما اپلوډ کړې ده. یعنې په اته څلوېښت ساعته کې 129 سبسکرایبر راغلي دي. یعنې دغه چینل په هکله باندې چې د دغه چینل فقط او فقط د دې په خاطر ما جوړ کړو چې یو چلنج وسي او خلکو ته زه ووایم چې دا کوم کورس چې زه تاسو ته وایم دا کورس په صحیح ډول باندې یو ښه پیغام، یو ښه تدریسي سیستم دی چې تاسو ته یې معرفي کوم. اوس څه رقم موږ کولی شو چې دغه رقم خپل چینل د سرچ انجن ته راپورته کړو. دغه درس کې زه اوس تاسو ته وایم په لومړي قدم کې ستاسو دپاره ضروري څه ده؟ ضرور دا دی چې تاسو باید 100 ریل طبیعي سبسکرایبر پیدا کړئ. 100 طبیعي او سبسکرایبران په صحیح ډول باندې تاسو د کوم ځای پیدا کوئ؟ تاسو مجبور یاست چې ولاړ شئ فیسبوک او نورو برخو ته ولاړ شئ، اعلان ورکړئ تر څو خلک راسي دلته د چینل سبسکرایب کړي. د مثال په ډول باندې تاسو دا یوټیوب چینل داسې دی لکه تاسو په یو غره کې یو هوټل جوړوئ.
د غره په لمن کې هوټل جوړوي چې نه موټر راځي نه سړک شته هیڅ شی نشته مګر بیا هم تاسو په دې غره کې منتظر یاست چې یو مسافر راسي او دلته تاسو څخه ډوډۍ وخوري او تاسو د ماښام ډوډۍ په پیدا سي یعنې د دې امکان شته خو امکان یې په دې ډول خو نشته چې ته ورې ناست هېڅ په دې امید ناست چې دا نفر راسي په الهي نصرت باندې هغه که پیدا سو په کال کې یو دانه هغه شاید یو دانه پیدا سي مګر داسې بیا نه پیدا کېږي چې دوامداره د ورځې د خوا سل موټران راسي سل موټران راشي سل راسي سل ولاړ شي نو د دې لپاره چې ستاسو هوټل مشهور سي ستاسو لپاره ضروري څه شی دی تاسو باید لاړ شئ په ښار کې اعلانات وکړئ تاسو باید په تلویزیون کې اعلانات وکړئ تاسو باید په راډیوګانو کې اعلانات وکړئ تاسو باید خلک خبر کړئ چې هلته یو داسې هوټل جوړ شوی دی چې ذایقه یې په دنیا کې بهترینه ده نو چې کله ذایقه یې په ټول دنیا کې بهترینه وه نو بیا د ښاره څخه خلک ځي د غره لمنې ته ځي او ستاسو هوټل ته درځي او ستاسو خواړه خوري او ستاسو تجارت په پښو درېږي نو عین شکل د یوټیوب چینل هم همدغه ډول باندې دی که تاسو بهترینه کانټینټ درلوده بهترین شیان مو درلود د خلکو دپاره چې خلک راسي خپل وخت په ضایع کړي او تاسو یو څه ورته ولرئ نو بیا په هغه صورت کې ته 100% چلیږي او که تاسو په صحیح ډول باندې ښه خوراکونه نه درلوده ته په هیڅ صورت باندې نه چلیږي نو دا خبره تاسو په غوږ کې ونیسئ چې تاسو باید اول کې د موادو کوم تولید چې د ویډیوګانو تولید دی هغه کیفیت باید 100% بهترینه اوسي تر څو لیدونکي تاسو ته راسي په لومړي قدم کې د ویډیو کانټینټ او مواد باید بهترینه اوسي داسې نه دی چې هر ورځ کې ته ویډیوګانې نشري چې پلانکي نن داسې وکړه د پلانکي ویډیو را پیدا شوی په اول کمنټ یې وګورئ په دې ډول باندې خلک نه درځي یو نفر به راسي دوه نفر به راسي اخر کې د خلک هم در باندې بدنامه کېږي دې ته هغه چنګاک سیستم بیا زه په ټابنیل بخش کې تاسو ته وایم خو په دغه ډول باندې څوک نه راسي دا یې لومړی قدم اوس په دویم قدم کې موږ دغه 100 سبسکرایبره د کوم ځای پیدا کړو که غواړئ چې په صحیح ډول باندې یوټیوبران سئ که غواړئ چې ژر تر ژره مشهوره سئ تاسو دپاره بهترینه پلیټفارم په لومړی ځل دا دی چې تاسو باید د ټیک ټاک څخه شروع وکړئ ما خپله د ټیک ټاک څخه په لومړي قدم کې شروع وکړه په ټیک ټاک کې مې نږدې 50,000 فالوور پیدا کړه په ټیک ټاک کې مې ځان مشهور کړو په بل قدم کې رالمه فیسبوک ته مې شروع وکړه ځکه چې په لومړي قدم کې په ټیک ټاک کې خپل هغه تجربه پخه کړه د کامرې په مخ ته یعنې یو لنډه ویډیو وه یوه دقیقې ویډیو وه په هماغه یوه دقیقې ویډیو کې مې خپل جرات هر څه د کامرې په مخ ته جوړ کړو بیا وروسته په بل قدم کې رالم فیسبوک ته رالم فیسبوک ته ویډیوګانې مې اپلوډ کړې داسې ویډیوګانې مې هم اپلوډ کړې چې 2000 نفرو شیر واخیستل 3000 نفرو شیر کړو هغه ویډیوګانې نو دلته ځان مې په ټوله جامعه کې مشهوره کړلو او خلکو ته مې دا وویلو چې زه ستاسو دپاره ښه مواد لرم زه ستاسو دپاره ښه خوراکي لرم په خپل هوټل کې هغه زما هوټل هماغه زما چینل دی کله چې دا خلکو اعتماد مې ترلاسه کړلو نو خلکو ته په بل ځل کې په بل قدم کې وویلو چې خلکو ما انفورمیشن پښتو چینل جوړ کړی دی په دې کې بهترینه مواد تاسو ته اپلوډوم هماغه و چې په 48 ساعت کې په 2 ورځې کې 129 سبسکرایبر راغلی دی او حدودا دلته وګوره 309 نفرو زما یو ویډیو چې 12 دقیقې 13 دقیقې ویډیو ده یعنې په لومړي ځل باندې تاسو 13 دقیقې ویډیو باندې 309 نفر ویو پیدا کول دا معجزه ده نو د دې لپاره چې تاسو هم دا کار وکړئ تاسو زما بهترینه پیشنهاد دا دی ولاړ شئ په یو ټیک ټاک کې ځان مشهوره کړئ په صحیح ډول باندې ځان مشهوره کړئ زما ویډیوګانې ورته وګورئ په ټیک ټاک کې کلیوال پښتو هلته سرچ کړئ وګورئ ټوله یعنې د ژوند احترام او په صحیح ډول باندې یو ښه پیغامونه مې خلکو ته ورکړي دي په بل قدم کې راغلم فیسبوک ته په فیسبوک کې ورځئ ولاړ شئ کلیوال پښتو چینل وګورئ هماغه چینل کې ټوله تجارتي اقتصادي مواد مې خلکو ته رسولي دي که څه په دې موادو باندې پر هر ویډیو باندې ما حدودا $2,500 ورکړي دي یعنې تر اوسه پورې چې دا ویډیوګانې ما خپل یوټیوب چینل تر اوسه پورې زما د چینل حیات ما ترلاسه کړی هم نه دی ځکه چې زه نه وایم یو $500 شاید څه اوسي تر اوسه ما اخیستې نه دي ځکه چې زه 1000-2000 بیا به واخلم مګر زه تر اوسه پورې خپل د جیب مصرفوم تر څو زه یو سټیج ته ورسېدم دا سټیج ته چې ورسېدم د هغه خوا به یوټیوب ماته پیسې راکوي د دې خوا د یوټیوب پیسې به واخلم هلته تحقیقاتي مرکز ته به ورکړم او خلکو ته به ښه ویډیوګانې جوړې کړم چې په هغه صورت کې خلک بیا پر ما باندې هر وخت ویډیوګانې چې زه اپلوډ کړم خلک یې ګوري ځکه چې خلک اعتماد کوي چې دغه سړی بې معنا بې ځایه د وخت بې ځایه نه مصرفي او ښه مواد ماته نشري او زه دې کس څخه یو شی زده کوم دا دوم قدم سو نو چې تاسو ته مو ویلو چې د ټیک ټاک شروع کړئ فیسبوک ته ولاړ شئ په دې دوه ځایو کې چې ښه ځانونه مشهوره کړه بیا په دریم قدم کې تاسو کال اف اکشن ته ځئ دریم ته کال اف اکشن یعنې سی دغه ته وایم کال اف اکشن ته دا په انګلیسي کې COA چې داسې وګورئ کال اف اکشن څه رقم دی
تاسو ویډیو اپلوډوي او په اخر کې وایي چې د دې ویډیو باقي برخه په فلاني چینل کې تاسو لیدلی سئ او لینک هم په یوټیوب کې هم په کمنټ کې تاسو بیا په هغه صورت کې خلکو پرتوس باندې اعتماد کړی دی او خلک راځي آهسته آهسته تاسو یوټیوب چینل ته راځي یعنی که تاسو په هفته کې 10 نفر اضافه ویو تاسو چینل ته راسي یعنی دغه 10 نفر مکمل تاسو ته جذبیږي یو ځل دغه هر نفر تاسو ویډیو یو ځل په یوټیوب کې وکړه یوټیوب کې بل ځل تاسو ویډیو ورواچوه هغه کس ته ریکمنډیشن ورکوي چې دا کس بل ویډیو هم اچولې دي ته غواړي وګوري کین څه غواړي نه غواړي وګوري دا درې خو سوا د کال اف اکشن پورې هم تاسو پوسټ وای اوس راځم په څلورم قدم کې د یوټیوب الګوریتم په لومړي قدم کې تاسو باید الګوریتم وپیژنئ چې الګوریتم دی څه زیاتره کسانو د الګوریتم په اړه کې ویډیوګان جوړ کړي چې الګوریتم داسې ګوري الګوریتم یو کوډ دی الګوریتم هینو لکه د انسان مغز چې څرکم کار کوي د سیستم د ټکنالوژي د ماشين مغز چې دی الګوریتم دی هغه الګوریتم تصمیم نیسي چې کوم ویډیو مخته یوسي کوم ویډیو کښته یوسي کوم ویډیو وروسته یوسي دا د الګوریتم وظیفه ده یعنی د ماشين د مغز وظیفه ده اوس سرکم الګوریتم دلته کار کوي الګوریتم دې کار کوي چې د مثال په ډول باندې تاسو د فیسبوک څخه 10 نفر خپل یوټیوب ته راوړه خپل یوټیوب ته چې مراوړه د تاسو ویډیو وکړه بیا الګوریتم د دغه کس چینل کې چې کله هم کوم ویډیوګانې نور خلکو کتلی وسی د تاسو ویډیو د هغه لیدونکو ته هم ریکمند کوي او که داسې نه وسوه بیا په بل قدم کې څه کوي که دغه کس چې مثلا یو بل پښتو چینل کتلی دی الګوریتم تاسو دغه ویډیو د هغه چینل د ویو سره هم شریکوي یعنی که تاسو 10 نفر دلته ولرئ الګوریتم 100 نور ته په هر نفر ته 10 نور ته د هر نفر چینل 10 نور لیدونکو ته تاسو ویډیو ریکمند کوي یعنی په 10 نفر باندې 100 نفر نور تاسو ته پیدا کیږي تاسو په لومړي قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې په هر میاشت کې 100 نفر هم خپل چینل ته تاسو د فیسبوک څخه راه انتقال کړئ دا تاسو لپاره لوی خبره ده او تاسو لپاره ګټمنده خبره ده په بل قدم کې زموږ وظیفه څنګه ده چې کله مو هم یوټیوب چینل جوړ کړو یوټیوب چینل چې مو کله هم جوړ کړو زیاتره کسان چې یوټیوب چینل جوړوي چې کله هم چینل ته راسئ دلته وګورئ په چینل کې دا زما لومړنی یوټیوب چینل چې په پښتو ژبه باندې هغه وخت مې ډاونلوډر او براوزر او د شان ما جوړ کړی و دا په 2012 کال مخکې دا ویډیوګانې ما اپلوډ کړې کوم کاش کې هغه وخت مې یوټیوب مخ ته وړل وای چې ډېر کار وسای وای چې کله هم تاسو یوټیوب جوړوي په لومړي قدم کې که تاسو راسئ په لومړي ورځ کې تاسو چینل کې ټول ویډیوګانې په انګریزي ژبه دي او دا تاسو ټول د یوټیوب مخپاڼه چې ده دغه ټول په انګریزي ویډیوګانې باندې ده تاسو د پاره لازمه څه ده چې تاسو په لومړي ځل کې باید تاسو په سرچ کې په پښتو ژبه باندې ویډیوګانې وګورئ ترڅو یوټیوب الګوریتم تاسو وپیژني چې تاسو په پښتو ژبه فعالیت کوئ تاسو په جرمني ژبه فعالیت کوئ تاسو په فارسي ژبه فعالیت کوئ چې په هر ژبه فعالیت کوئ خپل د چینل هوم پیج ټول په همغه باندې واړوئ او هغه ژبې باندې واړوئ ترڅو یوټیوب تاسو وپیژني چې تاسو د دغه ژبې علاقمندان یاست مثال په ډول باندې که زه ثانیه عبیدالله سندره اورم او د ثانیه عبیدالله سندرې کې چې څه کسانو دغه سندرې اورېدلې وسي زما د چینل ویو زما د چینل کانټینټ زما د چینل ویډیوګانې بیا د دغه ویډیو لیدونکو ته هم ریکمند کوي چې دغه کس تاسو په لیدونکو په مجموعه کې یو کس دی دغه ویډیوګانې جوړ کړي تاسو هم ګورئ کې نه ګورئ نو دا ستاسو لپاره ډېر کومک او تاسو یوټیوب ډېر مخ ته وړي دا سو د الګوریتم ابتدایي خبرې اوس راځو په بل قدم کې زموږ لپاره لازمه څه ده زموږ لپاره لازمه ده چې موږ یو قوي ډسکرپشن ځان ته ولیکو تاسو په دې ډسکرپشن کې تاسو ټول خپل ځان یوټیوب ته معرفي کوئ چې زه څوک یم په کومه ژبه خبرې کوم په کوم مملکت کې زما لیدونکي دي او زه کوم برخې زه په دې یوټیوب کې تدریسوم او کوم کارونه په دې برخه کوم نو ستاسو لپاره ډسکرپشن تاسو لپاره بیخي فرض ده چې تاسو باید یو سم صحیح ډسکرپشن ولیکئ ترڅو یوټیوب تاسو وپیژني دا یې بله خبره اوس راځئ په بله برخه کې تاسو لپاره څه شی دی تاسو لپاره فرض خبره دا ده چې تاسو ټګونه استفاده کوئ په صحیح ډول باندې ټګونه استفاده کوئ یوټیوب حدودا تاسو لپاره 1500 کرکټر اجازه درکوي په دې 1500 کرکټر کې خپل یوټیوب په صحیح ډول باندې یوټیوب ته معرفي کوي دا د سرچ انجن ټګونه دي اوس چې راغلی د سرچ سیټینګ ته راغلی چینل ته ولاړئ دلته کیورډز دي ښه کیورډز چې دي په دې برخه کې کلیوال پښتو کلیوال حکمت الله کلیوال پښتو حکمت الله کلیوال پښتو آموزشی تعلیمی هیسیری فن کلیوال پښتو هان یوټیوب فور می کلیوال پښتو هان یوټیوب کلیوال پاستا هان یوټیوب ځکه زیاتره چې کله هم زه سری ته وخت کې وایم کلیوال پښتو د کلیوال پاستا راوړي اما چې په یوټیوب کې چې تاسو سری ته وایي
سری چې کومه نتیجه تاسو ته راوړه هغه نتیجه هم راوړي درته په واچوئ چې تاسو ویډیوګانې په سری او په ګوګل کې هم پیدا سي. همدغه ډول باندې چې کوم ټګونه ستاسو لپاره پکارېږي دا 1500 ټګه خپل د چینل د ټګونه چې دي دا ټول ستاسو د سرچ انجن لپاره فرض دي. که غواړئ چې خپل چینل مخ ته یوسئ دا شی باید تاسو دغه 1500 کرکټره په صحیح ډول باندې استعمال کړئ. زیاتره کسان دلته داسې شیان لیکي لکه پښتو خبرونه او دا ستاسو د چینل لپاره هیڅ فایده نه کوي. وګورئ چې ستاسو چینل په څه نامه دی. مثلا یو څوک دی ما په نامه د حکمت الله کلیوال پیژني دی راځي په یوټیوب کې سرچ کوي حکمت الله کلیوال په پښتو ژبې سرچ کوي چې پښتو ژبې هم سرچ کړو یوټیوب ما چینل ورته ښیي چې دا د حکمت الله کلیوال چینل دی. بل کس راځي په پېښوري لهجه باندې کلیوال پښتو لیکي هغه هم چې داسې کړو ورته یوټیوب سرچ کې ورښیي چې دغه کلیوال پښتو چینل دی. بل کس دی مثلا په انګلیسي ژبه باندې حکمت الله کلیوال لیکي هماغه هم راځي کلیوال پښتو چینل ورته ښیي. بل کس دی مثلا پښتو یوټیوب چینل ورته لیکي چې په پښتو ژبه یو ښه یوټیوب چینل ولیکه نو دا ورته سرچ کوي. د حکمت الله کلیوال چې یوټیوب خلک سرچ کوي هماغه ورته ښیي. نو چې کوم ستاسو چینل دی په هماغه مواردو کې دا ټګونه استعمال کوي. د مثال په ډول باندې زما یوټیوب چینل دی کلیوال پښتو. یو بعضې ملګري ما پیژني د حکمت الله کلیوال په نامه باندې چې حکمت الله کلیوال بعضې راځي حکمت الله کلیوال سرچ کوي بعضې راځي کلیوال سرچ کوي بعضې راځي کلیوال پښتو سرچ کوي بعضې راځي کلیوال پښتو سرچ کوي. کوم موارد چې تاسو په چینل پورې تړلی دی هغه فکر وکړئ او هغه ټګونه دلته واچوئ تر څو ستاسو چینل په سرچ انجن کې پورته سي. دا څو نهایي خبره او په دې برخه کې تاسو باید نهایتا خپل دغه کوم موارد چې دي دا په صحیح ډول باندې استعمال کړئ تر څو تاسو چینل راسي یو د سرچ انجن برخه ته. او لکه څنګه چې تاسو ته مو وویلو دا د ستاسو مخکې بیا یې سرچ کومه په اول دوم مقام کې بیا مې سرچ کړو بیا هم په دویم دریم مقام کې دا د کلیوال پښتو یوټیوب چینل ماته پیدا کړلو. نو ستاسو لپاره لازمه دغه ده که غواړئ چې خپل یوټیوب په سرچ انجن کې راپورته کړئ په صحیح ډول باندې ټګونه په صحیح ډول ډسکرپشن په صحیح ډول باندې خپل هوم پیج په هغه ژبه چې ستاسو چینل چلیږي په هغه ژبه یې واړوئ. او دا دی چې خپل لومړی 100 سبسکرایبره طبي پیدا کړئ جعلي سبسکرایبرونه مه اچوئ. زیاتره کسان دي مثلا ځي admefast.com څخه جعلي سبسکرایبرونه اچي هغه دی چې د الګوریتم د هماغه جعلي سبسکرایبرانو په خواته ستاسو ویډیو وړي او وروسته چې هلته هغه جعلي سبسکرایبرانو ستاسو ویډیو ونه کتل نو دوی پوهېږي چې دا یو جهلکاره اکاونټ دی او ستاسو اکاونټ له منځه وړي او ستاسو چینل ډایرکټ لیست ته اچوي یعنې د مړو چینلونو لیست ته اضافه کوي. دا ستاسو د چینل په هکله باندې چې څه رقم خپل چینل یو سم ځای ته ورسوئ. دا ستاسو بیا هم په یاد ولرئ چې تاسو په لومړي ځل لکه یو هوټل چې په غره کې جوړوئ ستاسو دپاره لازمه ده چې تاسو اعلانات وکړئ او د اعلان لپاره منبع دا ده چې ټیک ټاک فیسبوک که تاسو په لومړي ځل باندې خپل کوشش وکړئ که په ټیک ټاک کې تاسو خلکو تاسو ونه منلئ په یوټیوب کې هم تاسو نه منئ په فیسبوک کې هم تاسو نه منئ. تاسو لومړی باید د خلکو اعتماد په ټیک ټاک او فیسبوک پیدا کړئ بیا وروسته په یوټیوب ته راسئ په یوټیوب کې انشاءالله چې خلک پښتو باندې خدمت کوي او تاسو ویډیوګانې ښه ګوري. تر بیا مو په الله سپارم.